خوست کې د نورو ولایتونو په څیر د بشر حقوقو نړیواله ورځ ونمنځل شوه، خو دلته توپیر دا و چې په یاده ورځ کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د پیښو پر مهال د خبریالانو انځورونه هم نندارې ته ایښودل شوي وو. په سویل ختیځ زون کې د خوندیتوب کمیټې مسؤل ویل د دغه ورځې موخه په جنگي ځایونو کې د خبریالانو سپېڅلې او له خطر ډکه دنده او ترڅنګ د دواړو خواو له لورې په روانه جګړه کې د بشر حقوق نقض کول وو. مخالفین د نظام هغوی د بشر د حقونو هغه ناقضین دي چې زه فکر کوم په انساني تاریخ کې به یې ساری نه ځکه دوی هغسې وینه تویوي چې هیڅ نوع جنګي اسلامي انساني اخلاق هغه نه مراعاتوي حتی له زندانیانو سره. بلخو بیا د خوست والي محمد حلیم فدایي وایي د روانې جګړې له امله زیاتره انساني حقوق نقض او تر پښو لاندې شوي دي. نوموړی وایي په هر ډول حالاتو کې باید انساني حقوقو ته درناوی وشي. ډېر کله موږ تاسو وینو چې د ژوند حق چې هم اسلام ورکړی دی او هم ورته ټولو اصول او قوانین ورکړی دی، متاسفانه په امنیتي پیښو کې چې خبریالانو عکسونه هم تاسو لیدلی شئ چې تر ډېره دغه عکسونه د امنیتي پیښو دي، په دې کې د انسانانو هغه د ژوند حق اخیستل کېږي. همدارنګه موږ وینو چې اوس هم په لرو پرتو سیمو کې نجونې تعلیم ته نه پرېښودل کېږي. دا یو بل حق دی چې متضرر کېږي. یعنې ځینې حقوق دي چې لا هم انسان ته چې باید ورکړل شوي وای هغه نه دي ورکړل شوي. د ویلو دا چې په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره زیات مدافع سازمانونه موجود او فعالیت کوي، خو د شنونکو په خبره په هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت د قناعت وړ نه دی او تر اوسه فعالیتونه په محدود شکل مخې ته روان دي. شیرین درمان، ملما رادیو، خوست.